الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دخوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم سیرت منگ بیانو. یو بدل خلقو کیو سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ. سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ د سیرت یو ناشنا سیرت ته دا باغلسو کسانو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا کې د جنت زیری ورکړي. عشره مبشرو کې یو دا دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه. په د واقعه غدي سره په خپل وی چې زه د انسانم چې د مور سره ما ډیر ښه کول. فلما اسلمت، کله چې ما اسلام قبول کو نو د مور راته وی چې ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت، دا کم دین دی چې تا نوی راویستو. نو ګوره دې کې یو اهمه فایده نن سبا هم داسې ویله کېږي، وایي دا کم دین دی چې تاسو نوی راویستو، دا کمې خبرې دي چې تاسو یې کوئ. وایي دوی نوي مسلې بیانوي. یو سړی خبرو کې په هغې باندې دلیل وښیي د الله د قرآن نه او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان نه. دا نوی دین شو. دا اوس سره پاسه 1400 کاله مخکینی خبرې او دوی وایي دا څه دی؟ وایي دا نوی دین دی. نوی به هله وایي چې کله ما ویلی وی چې دا مسله زه داسې ویم. قرآن و حدیث ته مګوره، صحابه کرامو ته مګوره، تابعینو ته مګوره، خو زه وایم چې دا مسله به داسې کوو. دا اوس نوی دین دی، نوي مسلې جوړې شوې. خو چې یو سړی مسله بیان کړي او بیا وایي الله وایي، پیغمبر وایي، صحابه کرام وایي، امامان وایي، تابعین وایي، وایي دا نوی دین دی. نوی خو دغه دین دی کوم چې د قرآن و حدیث په مقابله کې نوی دین خو دا دی. دا نوی دین دی. او نوی دین خو هغه دی چې یو جماعت جوړ شي 100 کاله، یو نیم 100 کاله مخکې دی وایي زمونږ مسلې زړې دي او ستاسو دا نوي یې. دویمه خبره د عباس وایي دا خبرې موږ چاته نه دي اورېدلې، دا کمې چې تا وکړې او تاسو یې کوئ دا موږ نه دي اورېدلې. ته وایي چې دا چېرته امام بخاري دی، ده نه دي اورېدلي جنبه یې، تا نه دي اورېدلي، دا ستا جهالت و، دا ستا جهل و. ته څه دومره غټ مولا خو نه یې او نه د سره علم شتي چې دا خبره ته کوې چې ما نه دي اورېدلي. نو ته به اوس عالم ته د دې ګناه کوې، بلکې د عالم خو تندی ښکل که چې داسې مسلې ته بیانه کړې تا ته نه وه معلومه. که چېرته یو حق پرست یو متبحر عالم دا خبرو کوي چې هغه ښه تکړه عالم چېرې دا مسلې نوي دي، اوس د دې خبرې بیا هم څه نه څه وزن شتي، ځکه چې قرآن و حدیث یې کتلي. خو چې اوس عام سړی غریب د څه نه خبر نه، خپله دنیا کې انښتې او مزدوریانې کوي او پیسې ګټي، صرف دغه خبرې. او بیا دی عالم ته ووایي تا چې را کوې مسلې بیان کړي دا خو موږ نه دي اورېدلي. دا چې نه دي اورېدلي ګناه ستا ده، چې دې نه دي اورېدلي ګناه ستا د هغه مولا ده چې هغه تا ته د حق نه دی بیان کړی. نو دا دوه اهمې نقطې یادې ساته. یو، تا ته به لازم خلک دا وایي چې تا نوي مسلې شروع کړې، نو دا خبره مخکې هم شوې ده. سعد بن ابي وقاص رضی ته اولنۍ خبره مور دا وکړه، زویه ما هذا الدين الذي اراك قد احدث، دا نوی دین دې راوړی چې ته څه ګډوډو کې نښتی. ستا پلار به دا خبرې کولې، ستا نیکه دا وي، ستا ترونو دا خبرې کړي، ستا خاندان والا، ته خو دروند سړی د غټ خاندان سړی ته دا قصې کوې اوس. او سعد بن ابي وقاص رضی په هغه ځوانانو کې دی چې د یو ناشنا سیرت پروت دی او تاریخ داسې انسانان ډېر لږ لیدلي لکه څنګه چې صحابه کرام دي. او د دې سیرت ما د الله په توفیق سره تفصیلا بیان کړی دی، ځان هغه واورئ د سعد بن ابي وقاص رضی سیرت. دلته موږ هغه تفصیل نه شو تللی. دویمه نقطه دا شوه، یو خو دغه شو چې نوی دین دې راوړو. نو دویمه نقطه دا واضحه شوه چې د کومې مسلې چې ته بیانې دا ما نه دي اورېدلي، د هغې جواب وشو. تا نه دي اورېدلي مطلب خو دا نه چې زما مسله غلطه ده. مسله به هله غلطه دی یو سړي چې کله د هغه سره په مسله باندې دلیل نه وي، چې دلیل وي بس خبره ختمه شوه.
ندور مع الحق حيث دار وندور مع الدليل حيث دار. دا یو لن قانون زده کوي چې موږ د دلیل سره تاویږو را تاویږو که هر طرف ته تاو شو. دا ښکلې خبره او لنډه خبره د ډېرو خبرو حاصل دی. موږ د دلیل سره تاویږو چې کوم ځای ته تاو شو، موږ د حق سره تاویږو چې کوم طرف ته تاو شو. دې ته پکې نه ګورو چې دا حق خو پلانې وي، دی خو زموږ د جماعت سړی نه دی، د پلانې مولوي صاحب دی خو زموږ ملګری نه دی، د پلانې خو زموږ دشمن دی، د پلانې خو پنجابی دی او د پلانې خو عربی دی او د پلانې انګریز دی. دا قصې نشته. حق چې څوک بیانوي موږ یې منو او دلیل چې د چا د خبرې یي بس د خبره مضبوطه. نو سعد بن ابي وقاص سره ته مور ویل تاسو څه کارونه شروع کړي سعد؟ روغ رمټ هلک وي خراب شي. نو بس بیا ورته دا ووایي چې یا به خپل دین پرېږدي او یا به زه خوراک او څښاک نه کوم تر دې چې زه به مړه شم. نو بیا به ته بدنام شي، خلک به ورته وایي چې دغه سړی دی چې مور یې خپله وژلې ده، ستا دپاره به بدنامي جوړه شي چې دغه سړی دی چې مور یې وژلې ده. نو خلک به بیا وایي چې دا قاتل دی د مور. نو هغه ورته وایي مورو خبره داسې ده چې دا کوم کارونه چې ته دا مه کوه، زه درته خپله خبره کومه چې زه دا دین نه پرېږدمه. زما دغه صفا خبره بیا ورته په صحیح مسلم کې د روایت شته چې د مورې قسم وخوړو چې زه به د هغه وخته پورې تا سره خبرې نه کوم چې څو پورې ته واپس د خپل دین ته نه یې راوړېدلی او نه به خوراک او څښاک کو. او ته دا وایې چې ته د مور پلار سره ښه کې. ایا ستا دین تا ته دا خبره ښایي؟ ګوره داسې سبحان الله دا سیرت کې ناشنا فواید دي چې کله سړی بیانوي. بالکل هغه خپل حالات ته چې سړی وګوري چې نن سبا زموږ په معاشره کې زموږ په قوم او ملک کې چې کله څوک حق بیانوي سره څه خبرې کوي دقه شان مخکې شي. داسې نوې طریقه نه ده. ته دا وایې چې ته د مور پلار سره ښه کې، تا ته یې دا خو ولیدي. نو اولنۍ شپه تېره شوه، بیا دویمه شپه تېره شوه، درېیمه شپه تېره شوه، هغې نه څه خوړو نه یې څه څښل. او بعض روایتونو کې داسې هم راځي چې نور به راوخوت نور ته به کېناست، په بد حال شو، بېهوشه شو. نو د هغې یو بل زوی چې د هغه نوم عمر بن ابي وقاص، هغه پاڅېدو نو دې مور له اوبه ورکړې چې کله د بېهوشۍ نه په هوش کې راله نو خیرې شروع کړې دې زوی ته. هغه ورته ووایي مورو ستا خو یوه ساه ده که نه که سل ساګانې دي او یوه وځي نو د دین زه نشم پرېښودی، په دې کې زه د چا سره څه ګزاره نشم کولی. دی مسلمان په دین کې چا سره ګزاره نه کېږي، که پلار دی که مور ده که خور ده که رور که ښځه که قام قبیله ملک جبه هر څه دي، وروره په دین کې چا سره ګزاره نه کېږي. دا اعلان د مسلمان دی. اوس څه مطلب دی؟ ودو لو تدهنو فیدهنون، دا خبره ما مخکې بیانه کړې. اے پیغمبره، الله پیغمبر ته اے پیغمبر دوی غواړي که ته لږه نرمي وکړي دوی درسره هم کوي. نرمي مطلب څه چې لږ دین پرېږدي. او هغه داسې چې یو کال هغه ورته څه ووایي، وایي ته زموږ د بوتانو بندګي کوه، موږ به یو کال ستا د دې رب بندګي کوو. او رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوچت انسان او د دې امت هغه قائد، هغه چېرته چا سره په دې باندې سمجوته کولی شي، په دې باندې هغه صلح د چا سره کولی شي چې زه به لږ دین پرېږدم خیر دی؟ نه. ښکلي اخلاق په دعوت کې استعمالول دا جدا موضوع ده. اوس سړی ته وایي چې خلک ستا مطلب دی چې مور پلار سره غلط اخلاق استعمالوه. نه ما دا ویلي دي او نه دا چا ویلي دي او نه دا د سعد رضان طریقه وه. ښکلي اخلاق جدا مسله ده، دین پرېښوده د چا دپاره دا جدا موضوع ده. پلار سره ورانې وه، پلاره ښه قدر دې کوم زما په دې سړي او زما لپاره تاج یې، د اسمان ستوری نور یې سپومۍ یې ټوله دنیا یې، خو دین نشم پرېښودی خفه نه شي. مور تم دغه شان، قوم تم دغه شان، ملک تم دغه شان، دشمن تم دغه شان، یار او دوست تم دغه شان. الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو. آیتونه څه نازل کړو؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله موږ انسان ته ویلي چې د مور پلار سره به ښه کې. وإن جاهداك لتشرك بي، او که چېرته دوی کوشش کوي د دې چې تا ته د شرک امر وکړي او تا غلط دین ته راړې، لکه څنګه چې د سعد د مور لګیا ده،
فلا تطعهما په دې کې ول خبره نه مانی او دا فائدې ده ساتي چې د مور پلار خبره به د الله په نافرمانی کې نه منل کیږي اگر که هغه په دې باندې خپکی بس مور څنګه خپکم پلار څنګه خپکم نو به صحیح ده یا به الله ناراضه کیږي یا به مور پلار ناراضه کیږي یو خو به کیږي نه چې سره وځي الله ناراضه کوم ولیاذ بالله مور پلار دې خوشاله شي باز مور پلار وی ګیره لري کا باز مور پلار وی خځې سره ظلم جاته کوه باز مور پلار وی د تاسو دینداری شروع کړی د دې علماء سره کینې او د دې نیکانو خلکو سره سوان لکه ځان یې بوډا جوړ کړي بس سوی نو بس بچی ته ټي وی راوړه بس بچی ته ډیش ولګاوه بس بچی ته وی واده دې ډمه ولا راوله بس بچی ته وی واده دې نو سندري پکې ولګاو ټیپ پکې ولګاو چې موږ به سندري ورو نو باز وی دا راوړه دغه راوړه حرام شینه وته دی په دې ټولو خبرو کې به مور پلار د خصه پاوي چې تاسو زما مشرانی زما هر څه خو دې کې سمرسته نشم کولای ولی ځکه چې زمنګ په زړونو کې د الله سره چې کوم محبت ته د مخلوقات سره د محبت نه ډیر اوچت دی دې ځکه نه ده یوازې به خبره کار نه کی دا به ثابتې څنګه چې یو ځکه د الله خبره راشي او د مخلوق راشي اوس مستفاده لري چې تر الله سره محبت ډیر کې د مخلوق سره کې الله سره محبت ډیر کې د مور پلار سره کې الله سره محبت ډیر کې د خزي سره کې الله سره محبت ډیر کې د قوم او د ملک او د علاقه او د جبه سره کې وصاحبهما فی الدنيا معروفا او په دنیا کې به سره خکه کسره مور پلار کافرانو می کدا مشرکانی کدا بدعتیانی کدا بيدینی کدا هر څه خبر سره کې خبر به سره په نرمۍ کې او به کې خپل مثال سوک دی ابراهيم عليه السلام دغه واقعه تفصیلا مخکې ذکر کړی چې څنګه هغه خپل پلار سره په نرمۍ خپل پلار ته وجنم دي ملکوم دي زما د مخې نو ورکش او سره به په نرمۍ خبرې کول نو دا د صادر د واقعه ده د دې تکلیف ملاوي شو خوش دي بعضو صحابه کرامو ته ډیر تکلیف نشي ملاوي دی ولې ځکه چې قومي مضبوطي او ما دا خبر په اول کې ذکر کړو چې په وخت کې د قوم د لپاره تعصب د ډیر زیات دا خو اسلام دا خبره ختمه کړه نو الته به دي شي کېدو چې سړی به لګیاو حق به بیانو دین به بیانو بل سړی به گزارو یا بل سړی به ته بدره دی وي نه د کم قوم ولا چې دی او د چې کم خاندان دی هغه د سره مرسته کوي ودرېږي دې لپاره نه چې خبره حق ده خو دې لپاره د سړی زمونږ سړی دی زمونږ ملګری بیا واقع ده مصعب بن عمير رضی الله عنه مصعب بن عمير رضی الله عنه دیسی ځوان او دیسی ځوان چې په مکه کې چې دیسی ځوان نو لیدل چې هغه دومره په نعمتونو کې پروت دی اوچت انسان او دیسی ځوان چې کله به د تیرېدو د مکې په کوڅو کې نو د نور ځوانانو به ته کتو او هغه ته پسخېدو او مور پلار نازبین زوی ډېر زیات محبت به ورسره کوو مور بدله دیسی جامع غستی چې هغه شان جامع په مکه کې چا نه وي او دیسی خوشبو به استعمالوله چې په لار باندې به تیر شو د خلکو ته پته ورګي چې مصعب په دې باندې تیر شي دومره د مالدار او د حضرموت نه د یمن نه صرف د پیزار راتلو په وخت کې د دونو چت نعمتونو کې پروت او چې کله به دې ود شو په تاریخ کې راځي کله به دې ود شو نو چې د خوب پر پاسید نو د سر ته بوله د مور او د پلار او د خپلوانو قیمتي خوراک یې خور دی وي د بغیر د خوراک نو د شین چې را پاسي بیا به په خوراک پسې ګرځي نو تنگ بشي دومره هم نه تنګي دومره ولم تکلیف نه ورکي نو خوراک به سر ته بروت کله چې هغه ته پته ولګي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې کوي په دار الارقم کې او دار الارقم ان شاء الله خبر به من راځي دا یو خاص ځای رسول سم په کې مرګرو سره پټ پټ ملایدو مشورې به کول د ارقم په کور کې د الته ورغه پر رسول سم باندې ایمان راوړو اسلام قبول کو او به چې وروته نه اسلام پټ ساتو د مور دی یرینا د قوم دی یرینا نو دیبا ترته وخت په وخت د رسول سره پټ ملاقاتونه کول نو عثمان ابن طلحه یو پیر دی ولیدو چې د لیګه د مونږ کوي په منځي ولیدو او په وخت کې صحابه کرام پټ پټ مونږونه کول چې د بکندو کې چې د سجدي کې به د غره په لمن کې سجدي کې په پټ پټ ولاړو ځان له مونږونه کول
نو دی ولیدو په منځ باندې فاخبر امه وقومه نو د مور ته خبر وکړه قوم ته وکړه یا غاله خو نه خراب شي نو بس دی قوم دی وتړو تر دې چې دی بیا پټ وته حبشې ته هجرت کو ان شاء الله د حبشې د هجرت ته مسله هم نن راځي کوه خو اولنې هجرت چې کله حبشې ته کېدون یو پکې څوک مصعب بن عمیر دی پکې وو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی ما دې لیدل په هغه وخت کې کله چې بده باندې د سختي تیرې دي او قوم د دنه خوراک بن کړو د دنه مال غستو د دنه هر څه غستو وی دومره سختي بده باندې تیرې شي وي چې د دې جسم بدی شي پټ غورځو لکه د مار هغه پټ چې پټ غورځي د مار د سرمن دي کې د دې پټ غورځي دغه شان بد دې سرمن نه پټونه ولیدو دا کسته چې قیمتي عطر به استعمالول دا کسته چې قیمتي کپڑے قیمتي لباس د سره وو او رسول سم چې بکله دې آیات کو مصعب نو دا به وی ما په مکه کې د په شان خيسته الک نه ولیدلې او د په شان په نعمتونو کې ډوب انسان ما دې نه ولیدلې کمزور شو بدن خراب شو رنگ تک تور شو خو به دا وکړه چې دیني واغستو او خپل دنیا خرڅ کړه داغي انسانان دي چې رب العالمین سوي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله په مؤمنانو سړو کې سړي دي اغلو چې کوم الله سره کړه غیر استیدا کړه نو دا خلک مصعب رضی الله عنه اغه نعمتونه پرې خودو اخیسته لباس اخیسته عطر او خوراک او عزت اور څه پرې خو بیا په احد کې د شهید شو ان شاء الله دا به تفصیل به تل کومه احد سیرت چې کله به بیانو د احد په جنگ کې د شهید شو نو به دومره سنو چې د جسم په پټ کړه یو کپڑا هغه به بسر واچو لخپې بخکارش په به واچو سر وخکارش رسول سم چې توګه تو بجړاش وې دا غلطه ما په مکه کې د بشانه لک نوري دی خد ځوانانو ګوره دا څنګه دا کسانو خبر نه کوم چې سلويخ کاله عمر او 500 او شپېته دا بالکل نوی ځوانان دي ګوره خد سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا وړکه ځوانو او دا مصعب رضی الله عنه دا ځوان الکو ځوانانو ته موږ بار دا خبره کو د غوګونه کولاو کې دي خبرو ته دین د پر قرباني د ځوانانو کار د بوډاګانو کار نه دی بوډا غریب خو طاقت ختم شوی زور ختم شوی جبه پس شوی دماغ کمزوري شوی مالتی بچو نوسو کړوسو هغه ته اغستې دا سره څه پاتې په دین باندې قرباني کول قرباني ورکول او په دین خوري کېده د ځوانانو کار دی ګوره درچا کار دی د ځوانانو کار دی الله سبحانه وتعالى د اصحاب کهف مبارک ویلي شي ویل چته دي انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى انهم فتيه لو د ځوانان لکانو زه مشران نو بډاګان نو انهم فتيه ځوانانو د دین مخې ته رسول د ځوانانو کار دی ان شاء الله مخې ته الله ژوند راکو توفیق راکو د اسامه بن زید هغه واقع چې کړي لخر بو رسول الله لخر تیار کړو خو رسول الله بیا وفات شو او په وخت کې دغه عمر اتلس کاله د لخر امیر دی او په دې لخر کې د ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب وو او دې په امیرو اتلس کاله الک زمونږ غدیر شکالو شي عجز غریب د ټکی ته ختمي نه ستړی شو پس کې ستړی شو په دې موبایل کې ستړی شو پس کې په خبرو ترو غب شپونو کې ستړی شو په کرکټ او په فوټبال کې ستړی شو فلمونو ته ستړی شو په ډرامو ستړی شو په پالتو چکرو باندې ستړی شو په مزدورو کې ستړی شو په مسافرو کې ستړی شو د خزي په خدمت کې ستړی شو د بچو په خدمت کې بس دغه او رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم کسان ذکر کوي عرش په سوري کې ولاړی وشاب
افنى حياته وشبابه في طاعة الله. هغه ځوانان چې خپل ځواني خاوري کی د الله دین لپاره. دغه کس چې کله راغی رسول صلی الله علیه وسلم او حبشې ته تلو کړ چې راغی په بد حال شلیدلې جامې اغوستې وي، یو ځای به پټو بل ځای به پټو، دا کپړې به یې سره راښکودې. رسول صلی الله علیه وسلم چې ولي په جړا شو ملګرو ته دا هغه مصعب دی، د په شان هلک ما نه ولیدلی په مکه کې. نن د دې جامو دا حال دی، د دې رنګ ته وګورئ تک تور شی، د دې سرمنې ته وګورئ پټونه دې ولي، د دې جسم ته وګورئ هډوکي پکې ښکاري. دا ټول هغه خلک دي چې دنیا یې خرڅه کړې وه او دین یې اغوستی و. یو ځوانو خباب ابن الارت رضی الله عنه. خباب رضی الله عنه دا مرئی الله سبحانه وتعالی د هغه لپاره په قسمت کې او په نصیب کې د اسلام لیکلی، ډېرې زیاتې سختې میلاو شوي دي په مکه کې دته. او کومو کسانو ته چې ډېرې سختې میلاو شوي دي په هغو کې یو بلال رضی الله عنه دی او یو دا خباب رضی الله عنه دی. د دې لپاره چې دی خپل دین نه واپس شي، د دې لپاره چې دی د حق پرېږدي، دومره تکلیف به یې د ورکو دی خباب رضی الله عنه ته. سیرت کې راځي چې دی به په سکروټو باندې سملو، په سکروټو باندې به سملو، نو د دې جسم نه چې کوم نوونه وتو کمې اوبه به ترې وتې د هغې د لاسه به دا سکروټې بیا مړې شوې. او دی چې د چا سره و د هغه زنانه وه ام انمار بنت سباع الخزاعیه، نو هغه او د هغې قوم دی به یې د دې ویښتو نه نیولو او په لاره به یې راښکودو، او د مرۍ به ورله تاو کړه، دا سټ به ورله تاو کړه، دومره به ورله تاو کړه بل طرف ته به یې راواړو، سړي دغه یې مات شو. او لتې او سوکان او دا هر څه به یې ورله ورکول. په غرمو کې به یې راوویستو، په دې تورو کاڼو په دې غرونو کې به یې راښکودو. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې سره ډېر خاص محبت و، خواله به یې ورتو. نو یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د ده خواله ورغی، پټ ملاقات یې ورسره وکړو. خبابه څنګه؟ رسول صلی الله علیه وسلم به تسلي دې ملګرو له ورکوله. حالات داسې مؤمن خو هوښیاري او نه چې بس ورپاسه کار کوه، سوچ به کې فکر. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې ځای کې داسې نه شي کولی چې ډایرکټ لاړ شي او جنګونه شروع کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به وخت په وخت و، نو بیا دې دغه دې ښځې ته پته ولګېده کومې سره چې دی ام انمار، نو هغې داسې چل وکړو چې اوسپنه یې راواغسته او دا اوسپنه یې په اور باندې سره کړې وه او د ده په دې سر باندې یې کېښوده. بیا دی چې د رسول سره بل پیر له ملاو شو، نو رسول ته یې وویل یا رسول الله نور خیمه خو د سر د تکلیف راته ډېر دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټایم کې دعا وغوښته، یا الله د خباب مرسته وکړي او د ده ناصر شي. نو په دې ښځې په دې سر باندې در لاغی، سبحان الله، د کمې سره چې دی و، نو چا ورته دا ووایي چې داغ پکې ده، یعنې اوسپنه ګرمه که هغه پکې ده، د دې سره به ښه شي. نو د خباب ته یې ووایي ته داسې کار وکړه. نو خباب بیا اوسپنه ګرمه کړه او د هغې به دې سر یې کېښوده. الله سبحانه وتعالی څنګه بدل اخلي او الله سبحانه وتعالی څنګه مرسته کوي د مؤمنانو سره. په ده باندې یو پیر ده سخته ډېره زیاته شوه، نو د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست او رسول صلی الله علیه وسلم په ځان باندې څادر اچولی او د کعبې په دې سوري کې ناست او څه ناشنا منظر به و چې دا سختې دي. او دا ملګري به راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم خواته وخت په وخت، ښه رسول صلی الله علیه وسلم به ښکاره عبادت کو، یا نه هېرېدو. بل هغه ته چا څه نه شول، د هغې ما ډېر اسباب مخکې ذکر کړو، خو دا ملګري به د هغه سره وخت په وخت میلاوېدو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ته د الله نه دعا ولې نه غواړې، ته زموږ دپاره مرسته ولې نه غواړې، دعاګانې وکړه چې دا سخته کمه شي. ته ګورې نه موږ په کومه سخته کې یو. نو رسول صلی الله علیه وسلم کېناستو او مخ یې تک سور شو د غوسې نه. ورته یې وویل خبابه ستاسو نه مخکې چې کوم خلک تېرې شوي دي دومره سخته په هغو باندې تېره شوې ده چې په قبر کې به یې ښخ کو او دا سر به یې ښکارېدو، د بدن بعضې څه به یې ښکارېده، بیا یې بشاره راوړه په منځ به یې دوه ټوکړې کو.
ستاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي د اوسپنو په منګزو باندې د هغوی نه به غوښه منګزوله خلکو د غوښه به دې ټوله لاړه هډوکي به صرف پاتې شو او په الله ته وایي قسم خورمه خباب وایي دا خبره ساته دا دین به الله ګوټ ګوټ ته رسوي او داسې وخت به راځي چې یو سړی به د صنعا ښار نه روانېږي حضرموت ته به ځي او دومره امن او امان به چې صرف او صرف په د الله نه یېرېږي بس دا دین به خوري لکه څنګه چې رسول په نورو حدیثونو کې هم دا خبره کړې مشرق او مغرب ته به وایي الله رسوي او رسولو الله سبحانه وتعالی دا دین ګوټ ګوټ ته دا خو اوس موږ کمزوري شو زموږ د کمزورتیا د لاسه چې دی نه دین هغه نشر او اشاعت هغه شان نه کیږي او دا خبره ساتي چې دین نه کمزوری کیږي خو موږ کمزوري شو دین خو هغه دین دی هغه حق دی اوس موږ صرف زموږ دین سره خو دغه 15 وخته مونځ کوو هغه هم چې د کله وکړو کله ونه کړو نو چې دغه زموږ حالات یو نور په ډوډۍ پسې او په خېټه پسې او په شهوت پسې منډې وو نو څه به موږ د دین مرسته وکړو دغه شان یو کس دغه نوم افلح او هغه د بنو عبدالدار سره غلام و مریو هغه مسلمان شو سیرت کې راځي چې ده به د خپه کې به پړی واچو په خپه کې او بیا به د مکې په د غرونو کې راښکودو دغه شان د صحابه کرامو سره به دا چل کو چې د غوا سرمن یا د اوښ په دې سرمنه کې به بند کو د سرمن به دې چپ چاپېره تاو کړه او بیا به غرمو ته کېښودو یا به ورته د اوسپنو د زغرې واچولې درنې درنې او لاندې به ترې د کپړې ویستې وي هغه شان به غرمو ته کېنولي وو دا ټولې سختې په دې مسلمانانو باندې تېرېدې او ما ورته اوس دا خبره په اوله کې وکړه که موږ دغه تفصیل لاړ شو نو دا یو ډېر اوږد لیست دی په دې کې ډېر نومونه دي خو دا ټولې قربانیانې چې کومې دې خلکو ورکړي دي هغه د دین دپاره زمونږ چې نن سبا د دین سره دومره شوق او نشتی او جذبه هم نشتی او د دین داسې بې قدره شوی د ډېرو خلکو ته نو د هغې وجه دا ده چې د دین موږ ته په میراث کې پاتې شوی یعنې سعودي عرب ته چې راشي او دوبۍ ته او انګریزانو ملکونو ته لاړ شي یو ریال یو ډالر وګټي د هغې اوس دومره قدر یې والله چې مړې کا خو دا ریال ته ته نشي اخیستی ولې چې سخته پسې تېره کړي او دا دین دی صرف تا ته به دغه دعاګانې غواړي چې زموږ دپاره دغه د دعاګانو درخواستونه به کوي او ناست به صرف دغه دین د دعا کوي جیمات نور هېڅ قرباني نشتی بدني مالي هېڅ قرباني نشتی دین دپاره رسول صلی الله علیه وسلم چې دا سختې تېرې کړي دا ټولې د چا دپاره خو زموږ دپاره که نه چې دا حق موږ ته راورسي نو بیا دلته دا فایده اول د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا سختې تېرې کړي او زموږ دپاره تېرې کړي چې دا دین موږ ته واضح شي نو بیا ته څنګه وایې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث راشي ته زما په مذهب کې شتې او که نشتې دا انصاف شو او دا د خو په بدله کې ښه کول شو الله په قرآن کې څه وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله وایي د خو په بدله کې خلک ښه کوي د خو بدله ښیي نو رسول صلی الله علیه وسلم تا سره ښه وکړو دا سختې تېرې کړې قسمه قسم سختې او مخې ته را روانې دا خو ګوره ابتدا ده دا موجب قصه ختمه شو دا خو ابتدا ده په رسول صلی الله علیه وسلم باندې به دا سختې ختمېږي چې کله 11 کال د هجري راشي که نه او د دې دنیا نه رخصت شي نو په دغه ورځ سختې ختمې شوي او ځکه رابه شي انشاءالله په واقعه کې چې کله فاطمه رضی الله عنها جړل او پلار ته ناسته او په هغه باندې ځنکدنو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل لور جاړم د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سختې نه وي د دې سختو ده سیرت داسې ختم شوی خو دی دا خو شروع شو دا خو تاسو وینئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره سختې نورې تېرې کړي دا خو ابتدا معمولي دي دا ټولې دې لپاره چې د حق موږ ته راورسي دین موږ ته راورسي په بدله کې ستا مذهب جدا زما مذهب جدا په بدله کې ستا مولوي صاحب وایي او زما مولوي صاحب نه وایي په بدله کې زموږ جماعت زنده‌باد او ستاسو جماعت مرده‌باد په بدله کې موږ د پلاني امام سے پلاری او بل وزیر پلاني امام سے پلاری د امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم پلار باندې وسوک شي د طریقه به څنګه رانی شو مضبوطه په بدله کې داو شو چې بعض
گمراه مولیان پیدا شوي دي وی حدیثونه ظني دي ګماني دي شکی دي دا سیله ده دي چې رسول سم خو کړو سختي تیر کی تر دین راورسي نن ته هغه خبرې چې هغه دومره په مشکلاتو موږ تر رسول دي هغه ته نن شکی کړي هغه ته نن ګماني کړي کمی خبرې چې به دومره سخته موږ ته رسیدلې دومره تکلیفونه ولا غوي تیر کړي دي هغه خبرې نن وې د رسول سم حدیثونه اختلافات پیدا کوي نن هغه اختلافات جوړي هغه خبرې چې موږ ته دومره په مشکلاتو رسیدلې نن وی حدیثونه باندې هر سړی مو نه پوهیږي دا خبرې پرې دی وي دوی به پیغمبر ته کم مخ باندې مخامخ کیږي په عرض محشر کې او به چې دعا غواړي یا الله بس د حوض کوثر وبرته نصیب کړي طریقه ولا نه منم داغه په طریقې عبادت نکوم زما مذهب جدا دی زما مولا جدا دی زما کتاب جدا دی خود حوض کوثر وبد دي سړي نس کما یا الله شفاعت نصیب کی څنګه ته هغه شفاعت غواړي او چې هغه خبره ته څوک بیان کی نو کله ته وابي وي کله ته غیر مقلد وي کله ته د انګريزانو سره دی کله د سعودي عرب د حکومت سره دی به د سیله شو دی به صحابه کرام د څومره سختي تیر کړي دا وګوره ابتدا د بار بار ویم ګوره مخکې به ویني په جهادونو کې دوی څومره وجلې کیږي څومره به شهیدان کیږي څومره ښځې به کونډې کیږي څومره ماشومان به یتیمانان کیږي دا به روان سیرت کې تاسو اورئ دي صحابه کرام پسې چې به سړی لګي شي خبرې کوي لکه د شیعاګانو د روافضو او بعض نام نهاد مولیان چې هغه لګي دي صحابه کرامو شان کمی او به خبرې کوي دا د خو بدله نو پکار دا چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سختي تیر کړی دین موږ ته رسول چې د دین موږ د سینې سره جوخ ولګو او دا وایو چې په دې باندې زموږ هر څه قربان دي دغه صحابه کرامو سره محبت دا وی بلار باندې تک دې څه کوي کنه به کوي